سلامونه دوستانو د انګلیسي زده کړې پروګرام په یو مهم او ضروري کلاس کې درته هرکلی وایم. هیله د روغ جوړ او صحتمند به وئ. غواړم په دې ویډیو کې یو څو مهمې او زیاتې استعمالېدونکي جملې درباندې زده کړم. د هغې سره تاسو په ورځني ژوند کې بیخي زیات مخامخ کیږئ او زیات ضرورت د هغې زده کولو ته پیدا کیږي. نو راځئ چې په جملو باندې شروع وکړو، خو د درس او جملو د شروع کولو څخه مخکې ستاسو څخه دا هیله کوم که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ. لومړی مهمه جمله، آیا ته ښه یې؟ انګلیسي ژبه کې به څنګه وایو؟ Are you fine? Are you fine? آیا ته ښه یې؟ Are you fine? Fine ښه ته ویل کیږي. او د دغه جملې په مرسته تاسو کولی شئ چې نوره جملې هم جوړې کړئ، لکه مثال are they fine؟ آیا دوی ښه دي؟ Are we fine؟ آیا موږ هم ښه یو؟ همدا قسم داسې نورې جملې هم تاسو کولی شئ چې ورباندې جوړې کړئ. فقط تاسو دومره کوئ چې د سبجیکټ پروناون چې دی په دې مینځ کې هغه ورته بدلوئ، نور به یوه بله ځان ته مستقله جمله ورباندې جوړیږي. راځو د بلې جملې په طرف. راځه چې ځو انګلیسي کې به څنګه وایو؟ Let's go. Let's go. راځه چې ځو. Let's go. بله جمله، دغه ډیر قیمت دی یا ډیر قیمتي دی. انګلیسي کې به څنګه وایو؟ This is so expensive. This is so expensive. دغه ډیر قیمتي دی. This is معنا دغه، so معنا زیات یا ډیر، expensive معنا قیمته یا قیمتي. This is so expensive. بله جمله، مونږ دغه نشو اخیستی. مونږ دغه نشو اخیستی. انګلیسي کې به څنګه وایو؟ We can't buy this. We can't buy this. مونږ دغه نشو اخیستی. We can't buy this. بله جمله، ته چیرته یې؟ Where are you? Where are you? ته چیرته یې؟ Where are you? Where معنا چیرته، are ye you ته. Where are you? ته چیرته یې؟ او د دې جملې په مرسته نوره جملې هم تاسو جوړولی شئ. لکه مثال تاسو وایئ چې Where is he؟ هغه چیرته دی. Where are we؟ مونږ چیرته یو. یوازې د سبجیکټ پروناون او همدا ډول د to be په بدلولو سره تاسو کولی شئ چې نوره مهمې جملې هم ورباندې جوړې کړئ، او کوشش کوئ چې نوره جملې په خپله ورباندې جوړوئ تر څو تمرین مو ورباندې کیږي. جمله، دروازه خلاصه کړه. Open the door. Open the door. دروازه خلاصه کړه. Open the door. Open خلاصولو ته ویل کیږي او door دروازې ته ویل کیږي. Open the door. بله جمله، دروازه بنده کړه. Close the door. Close the door. دروازه بنده کړه. Close معنا بندول. Close the door. دروازه بنده کړه. بله جمله، په احتیاط سره موټر چلوه. Drive carefully. Drive carefully. په احتیاط سره موټر چلوه یا ډرایوري کوه. Drive carefully. Drive معنا د موټر چلول او carefully معنا په احتیاطي ډول یا محتاطانه. Drive carefully. بله جمله، بیا به ګورو. See you next time. See you next time. بیا به دې ګورم یا بیا به سره ګورو. See you next time. بیا به ګورو یا بیا به دې ګورم. یو څه مهمې او ضروري جملې چې په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې. هیله مند یم چې یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي او مفیده به درته تمامه شوې وي. نو ویډیو همدلته بس ده، خو دا یادونه کوم که چېرته تاسو غواړئ چې
د انګلیسي جملې یا ګرامر او یا لغتونه زده کړئ، هغه هم په ډیره او اسانه ساده طریقه سره. نو تاسو کولی شئ چې زموږ چینل ته سر ورښکاره کړئ. د چینل په هوم پیج باندې دغه هر ډول ویډیوګانې تاسو وګورئ. هلته تقریبا 2 3 4 قسمه کورسونه ما اپلوډ کړي دي. تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه هغې ته مراجعه وکړئ او ځانونه ورڅخه مستفید کړئ. همدغه ځای باندې اجازه راکړئ. تاسو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.